بسم الله الرحمن الرحیم. راځه درس ته. پرون هم منیو ختمه کړه کنه. الله خیر. نن انزرټ ته راځو. که څوک سوال لري خو وایي. سوال نه لري څوک؟ نو انزرټ ته وراسو. بلې جمعې کې انشاءالله دا پاور پوینټ ختموي. د پاور پوینټ خوبي څه شی ده؟ یو خو خپله پاور پوینټ به زده کوئ. بله ګټه یې دا ده چې دې سره به د ورډ پروګرام ډېر برق سره ختم شي. مثلا فایل کنه، هوم، ریویو، ویو، ډېره برخه د انسرټ دا برخه هم ختم شي. ډیزاین هم تقریبا شته پکې. یو سوال مو درلود هغه کې هوم کې ښه کله چې غواړو د صفحې نه یو رنګ ورکړو، مثلا دلته خط ته ښه د صفحې نه چېرته انتخابېږي؟ دا د صفحې له رنګونه یو رنګ ورکړو، یو خو دغه یو خپله له صفحې نه چې راخیستو دا وایي ډراپر باندې دو کې وه دغه چې راغلی بیا د صفحې له رنګ یاد مثلا دلته به ښه مثلا هوم ولیکو صحیح ده. اوس به دلته راسو دا وایي ډراپر. اوس هر رنګ چې انتخاب کړم هغه انتخابېږي. بس خاص کله رنګ لرو دلته خاص رنګ صحیح ده استاد انشاءالله. خو زه به دلته دغه رنګ به پیدا کړو. ډېر رنګونه نشته خو یو داسې رنګ به یې ورکړو. اوس وګورم ښه دلته به سلایډ واخلو. ښه انزرټ ته وراسو. نیو سلایډ هماغسې نیو سلایډ ده لکه دلته چې دغه انزرټ منیو ده صحیح ده. نیو سلایډ هماغسې ده لکه هلته چې هر رقم سلایډ چې اخلئ هماغه سلایډ اخیستل کېږي. نو ټول شیان هماغسې دي، ډبلیکیټ کېږي هم هر څه هماغسې کېږي. نن به راسو ټیبل ته. ټیبل څه ته وایي؟ ښه جدول صحیح ده. ټیبل څه ده؟ جدول ته وایي. جدول څه ته وایي؟ جدول چې ده د رو کالم مجموعې ته ویل کېږي. رو او کالم مجموعه دته رو ویل کېږي. دا رو 1 دا اول رو ده، دا دویم رو، دا دریم رو، دا همداسې تر لاندې پورې دته رو ویل کېږي. بیا دته کالم ویل کېږي. له پاسه دغه یو کالم، دا دویم کالم، دا دریم. بیا په داسې ترتیب داسې کارته وګورئ بیا دته رو ویل کېږي. داسې رو کېږي، داسې او په داسې کالم کېږي، داسې کالم کېږي. صحیح ده. د دې دواړو مجموعې ته بیا ټیبل ویل کېږي. د رو او کالم مجموعې ته دغه برخې ته کالم ویل کېږي. که نه موږ تاسې ستون ورته وایو. دا مثلا اول کالم ده، دا دویم ده، دریم، څلورم، پنځم، شپږم. څو دانې رو لري؟ یو رو، دوه رو، درې رو، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته رو لري او شپږ کالمه. په ټیبل کې تاسو کولی شئ چې یو معلومات ولرئ هغه په منظم ډول باندې ولیکئ که نه. که ټیبل نه وي هغه غیر منظم راځي. که ټیبل وي بیا هغه منظم کېږي. که لږ معلومات دلته ولیکو، مثلا د یو چا آی ډي لیکئ هلته، نیم یې لیکئ، مثلا نمره یې لیکئ مارک 1 مارک 2 نوم به یې بیا دلته ورکړو مارک 3. بیا نور پروګرامونه دي کولی شي جمع هم کړي درته او نور شیان کولی شي. هغه پکسل کې هم کېږي، پول کې هم کېږي چې اتومات درته جمع کړي معلومات پیدا کړي. مثلا آی ډي ته لیکئ یو، نوم یې لیکئ، نوم به یې احسان لیکئ. مثلا دا د چا د یو څه شي نمرې نه نمرې دي دا یې نمرې ده شپېته، دا یې مثلا د مکتب نمرې هر شي چې دي ټول همداسې دلته دویم ته مرسول کېږي، دریم څلورم دا همداسې کېږي. که دلته یو څه برخې لري، یو ته ډیزاین وایي، یو ته لیاوټ وایي. دا برخې به همداسې له اوله شروع کړو. که ډیزاین اول لیکلي هیډر رو. هیډر رو دا عنوان ته وایي. وایي دا تاسو جدول عنوان لري که نه؟ اوس خو عنوان لري که نه، ځکه دلته ما لیکلي آی ډي نیم دا شی چې عنوان لري بیا دغه اوکې کوي. هغه عنوان له نور سره بیا فرق کوي. ټوټل رو وایي تاسو دلته یو مجموعې لپاره رو لرئ که نمرې پکې جمع کوي داسې شی وکړي. که لرئ دغه فعاله کوي چې هغه فرق وکړي، که نه یې بیا فرق نه کوي.
بل باندې رو چې د تاق جفت وایي دا تاق دا اوس څه شی ده دا جفت ده دا هم جفت ده دې په منځ کې رنګ کې فرق لري اوس وګورئ بیا داسې کېږي دا په جفت کې فرق لري معلومیږي ښه فرست کالم دلته کالم ویل کېږي وایي اول کالم ته فرق ورکړو که نه اوس وګورئ ښه دا په طریقه یې د کنټرول شفت دا اوس د انګلیسي لپاره و ښه لاست کالم دلته بنډډ کالم داسې کېږي چې تا خو جفت جلا کوي دلته یو رنګ ورکوي بیا دلته بل رنګ ورکوي داسې دا چې انتخاب کوي اوس کالمونه وګورئ دغه یو رقم رنګ لري دا خو جفت دلته نور سټایلونه هم لري کولی شي چې دغه سټایلونه ورته ورکړي هر کومه چې کلیک کوي هماغه عملي کېږي صحیح شو دا ټیبل کارېږي ډېر ژر کې ښه شیډینګ کې چې کېږي رنګ ورکول کېږي اول مکمل ټیبل یې انتخاب کړي کنټرول کې ښه اوس انتخاب ده دلته شیډینګ کې رنګ ورکول کېږي هر رنګ چې انتخابوي هماغه عملي کېږي صحیح ده مثلا دغه رنګ دا نو فل چې کوي بیا همداسې خالي پاتې کېږي مور کلر دلته نور رنګونه هم شته هر رنګ چې ورکوي هماغه رنګ ته پاتې کېږي دا به ورته کنټرول کړي ډراپر یې څه شی ویلو یعنې له سرفیس څخه رنګ ورکوي سرفیس څخه رنګ ورکوي پکچر یو عکس راځي د جدول شاته یو عکس راځي دلته به ریسټارټ ته راسو دا مثلا دا منظره راغله اوس وګورئ د شاته دا دا تیار رنګونه دي هر رنګ چې ته راولئ وګورئ داسې راځي ټکسچر چې د طبیعي عکسونه رنګونه دي دا هر کوم چې ته راولئ دا وګورئ دغسې بل نور رنګونه هم شته دلته د دې څخه استفاده کوه ګریډینټ چې دی هغه ته مثلا رنګ ورتېزوئ توروئ مثلا ښه بورډر څه ته وایي سرحد ورته وایي صحیح ده اوس د هرې خانې سرحد سم معلوم نه ده دا چې ده د سپینې خطي دا واضح نه دي که غواړئ چې واضح بورډر ورکړئ بیا دلته راشئ مثلا که چپ ته غواړئ لاس ته که حال انتخاب کړئ ټول ته سرحد معلوم وي خانې دې ته بورډر وایي بل دلته داسې لاینونه دي داسې یوه لاین او داسې لاین کله کله دغسې لاینونه پکارېږي وګورئ دغه لا په ټول جدول کې پکارېږي لا په یوه خانه خالي پرېږدي که نه مثلا دا خانه ده دلته زه کلیک زه اوس راځم او دغه لاین باندې کلیک کوم دغه لاین داسې بند شو دلته داسې کلیک وکړئ کله کله دغسې یو خط پکارېږي داسې یو خانه باندې بند بل افیکټ دا غواړي چې 3D حالت څخه جوړ کړي صحیح که ټول ټیبل هم جوړېږي لا یو برخه هم جوړېږي دا مثلا څومره ورته وایي سل سل نه داسې کوي صحیح ده دا لکه خط کې داسې ریفلیکشن ده د ټیبل داسې لاندې یو سوري غوندې کوي کویک سټایل ته د خط لپاره ده بیکګراونډ هم کېږي خط هم پکې کېږي اوس وګورئ خط به لکه دا د خط رنګونه دي نور هماغسې دي لکه په اول کښې ویلي وو دا تیمې ده دا د خط لپاره خط څخه 3D جوړوي سوري کوي لکه دلته ټیبل لپاره کې د خط لپاره دا به بیا انتخاب کنټرول A دا چې د بورډر لپاره لاینونه دي دا به انتخاب کړو و دلته راسئ وګورئ مثلا یو بله خانه ته اضافه کوئ ټیبل کنټرول A له دې هر څه انتخاب کوئ مثلا دا دلته یې بر هم ورکوئ داسې اوس هر چې کلیک کوئ هغه همداسې کېږي دا وګورئ دا بل رقم شو دلته چې کلیک وکړئ دا همداسې کېږي دلته کلیک وکړئ دا هم دغسې کېږي دلته به رنګ یې لږ بدل کړو داسې رنګ اوس وګورئ هر ځای چې بدلوئ هماغه بدلېږي هماغه دې ټیبل کې هم ډېر تغییر راوستي لږ خط نه داسې ښه واضح نه معلومېږي یو بل انزرټ ټیبل داسې اوس به دلته وګورئ دا به داسې انتخاب کړو اندازه به دغه عمره صحیح ده اوس ډرا ټیبل اوس وګورئ چې جوړوئ هماغه ډیزاین چې مې دلته کړی هماغه ډیزاین پکې راځي
هر ډیزاین چې راولي که داسې کوئ دا وګورئ داسې دا ټیبل به فعاله که اوس وګورئ یو ځان اختیار شته دغه برخې دي چې دا باندې به نور ټیبل نه جوړېږي دا بیا کاروو بل برخې وعلیکم سلام ډیزاین ډرا ټیبل چې دلته شته دلته وګورئ دلته ډرا ټیبل شته هغه به هغلته بیا کار ډیزاین اریزر باندې به څه شی کېږي یو بوردر د هغه غواړي چې ډیلیټ کړي که نه اوس مثال دغه یو دواړه یو ځای کوي لا دغه دواړه یو ځای کوي دغه باندې دا هم دغه کار کوي مثلا دغه ډیلیټوي دا دغه ډیلیټوي دا ډیلیټوي دې وظیفه هم ده چې دوه درې خانې یو ځای کړي صحیح شو دغه لیاوټ ته به راسو اول به دلته پنځه کې بعضې برخې پاتې دغه به کار کوو یو داسې ټیبل به واخلو چې سلایډ به واخلو چې بیخي خالي داسې که اوس به یو بل ټیبل واخلو له دې جې ټیبل نه اخلو له دې جې ټیبل اخلو یو انزرټ ټیبل ده دا تاسو په خوا کې باندې جوړېږي څو دانې کالمه ولري مثلا څلور څو دانې رو ولري دوه مثلا رو به لږ ډېر اته اوس څه داسې عمودي ډول باندې څلور دانې یي په افقي باندې اته دانې دا وګورئ یو دوه درې څلور او که داسې حساب کوي داسې اته دا تنظیمات ټول هماغسې دي که سټایل ورکوئ هر څه چې کوئ انزرټ ټیبل باندې پوه شئ دا په ډرا ټیبل باندې څه کېږي دلته چې کلیک وکړئ یوه خانه درته جوړوي دا یوه خانه درته جوړوي نور معلومات له دې ځای جوړولی یوه خانه جوړوي درته نورې تاسې خوا که دلته بیا لیاوټ ته راسئ نور له دې ځای جوړېږي اوس د لاندې خانه غواړئ دا انتخاب کړئ چپ طرف ته غواړئ دا انتخاب کړئ دا له دې څخه اوس دا ټیبل جوړ شو که دا خط یې غواړئ چې ښې واضح واضح وي بیا له دې چې کولی شئ چې دا بدل خط مستقیم انتخاب کړئ دا هم انتخاب کړئ رنګ یې که بل رقم انتخاب کوئ دا انتخاب کړئ بېرته لیاوټ ته راسئ اوس هر طرف ته چې غواړئ اضافه کړئ کمول هم شئ راوړئ صحیح شوه که اوس به یو بل سم ټیبل جوړ کړي نیو بلینک انزرټ ډرا اوس چې نوی ټیبل اخلم هغه نوی مشخصات عملي کېږي دلته چې تیار کړي اوس به راسو لیاوټ ته دا پورته طرف ته چپ ته لیفټ رایټ دا اوس وګورئ دا اوس مکمل جدول ته جوړ د یوې خانې څخه مکمل جدول څومره چې غواړئ کمولی هم شئ ډېرولی هم شئ دلته لیفټ اضافه کوئ رایټ هر څه چې کوئ بل دلته لیکلي اکسل چې د اصلي د ټیبلو پروګرام چې د اکسل ده کله اکسل ډیټا غواړئ ټیبل غواړئ په اکسل کې ټیبل ښه جوړ کړئ مثلا هر رقم ټیبل چې جوړوئ ټول مشخصات یې ښه ورسم کړئ هلته مثلا دغه یو ټیبل ده د اکسل دا غواړي چې همدغه پاور پوینټ ته راسي دا اوس یو ټیبل ده اکسل کې ده چې کلیک باندې وکړئ بیا معلومېږي دا اوس وګورئ اکسل کولی شئ چې دا تغیرات پکې هلته راولئ بیا دلته راځي دا اوس د اکسل یو ټیبل ده چې په پاور پوینټ بل اکسل کې جوړ کې بیا دلته راسي همدا په چک کې بیا راځي پاور پوینټ ته کاپي یې راوړئ هغه او چې بند نه کړي هغه دلته پاتې کېږي دلته یو ټیبل لري انزرټ کړو هغه بعد شیان پاتې هغه به اوس خلاص کړو ښه ډیزاین برخه ټوله ختمه شوه اوس به راسو لیاوټ ته دلته لیکلي ګریډ لاینز څه ته وایي دغه مخکې له بوردر چې کوم خط یي دلته هغه ته ګریډ لاین ویل کېږي دلته به راسو دغه بوردر به خالي کړو نن اوس وګورئ دا خالي ده اوس لیاوټ ته راسئ دا چې ګریډ لاین کوي داسې خانې پکې پیدا کېږي خو دغه اصلي سرحدونه نه دي دلته ګریډ لاین ویل کېږي اصلي سرحدونه همدغه بوردر دي دغه بوردر چې ورکړئ آل بوردر اصلي خط یې دغه که په ډیلیټ باندې به چې واسي پاکېږي ډیلیټ کالم پاکوئ رو پاکوئ که ټیبل پاکوئ زه دلته راځم دلته درته وایم چې ډیلیټ رو
که رو ورته ووایم دغه مکمل خانه دغسې دا خانه داسې پاکېږي داسې. اوس وګورئ دلته هم چې دلته به کلیک وکړو، اوس به ورته ووایي چې ډیلیټ رو، همدغه یوه خانه یې کمه کړه. که دلته یې کار جوړېږي همغه ځای څخه همغه کار کېږي. که ورته ووایي چې ډیلیټ کالم، بیا داسې یو کالم کمیږي. اوس وګورئ دغسې یو کالم کم شو. که غواړئ چې مکمل ټیبل ډیلیټ شي، دا ډیلیټ ټیبل ووایي ټول پکېږي. کنټرول زیډ ټکوئ بېرته په دې باندې خو پوه شو داسې لاندې یو رو ورته صفحه کوئ، که هر شي چې چپ طرف ته هلته چې کوئ مرچ چې دا ښه ده پکارېږي. مثلا تاسو یو ټیبل جوړ کړی، بیا کې 2-3 نومه خانې غواړئ چې یو ځای کړئ، دغه مرچ باندې کلیک کوئ، دغسې جوړېږي. مثلا دغه ټول یو ځای کوئ، دا په دې باندې مرچ کېږي. په سپلیټ باندې بیرته تقسیمېږي. سپلیټ څو دانې څخه جوړوئ، مثلا شپږ لا 15. دا اوس وګورئ دلته 15 باندې مرج او سپلیټ دی به سرچ کوئ. په ډسټریبیوټ باندې تقسیمېږي روګان که فاصله یې خرابه شوې درته. ډیلیټ باندې پوه شوئ، انزرټ دا شان هم څه مرج هم څه دا په دې باندې چې کېږي. ډسټریبیوټ چې دا مثلا تاسو څخه رو غلط شوی که نه، د رو فاصله مثلا یو رو ده، یو فاصله کمه ده، یو ډېر ګډ وډ شوی، بیا دا هم دغسې کېږي. اوس وګورئ د فاصله دومره ده. دا چې ډسټریبیوټ کې ټول مساوي کېږي. په دې باندې کالمونه مساوي کېږي. مثلا یو کالم غټ دی، یو کوچنی ده، فاصله یې ګډه وډه وي. د فاصله چې ګډه وډه وي هماغلته کلیک وکړئ، دا فاصله خپله سمېږي درته. په دې باندې د خط ترتیب د خط له کوم ځای ته شروع شي. مثلا دلته لیکئ احمد د خط کوم ځای ته راسي. دا په دې باندې خط کوم ځای جګ راسي ټیټ راسي، دا لږ خانه غټه معلومېږي. اوس احمد منځ کې راسي که پورته راشي، دا یې د لپاره انګلیسي په ترتیب راسي که د پښتو فارسي دا ولې راسي. دا ټکس ډایرکشن خو په یاد کې شته. دا احمد مثال داسې راسي، بعضې جدول چې جوړېږي داسې یو خط ښکاري. بل سل مارجن دا دته فاصله وایي، دا د خط او د بوردر تر منځ څومره فاصله وي. نارو دا ډېر نږدې کېږي. که مثلا وایډ دا بل څخه لرې کېږي. هیټ یې ده مثلا فاصله یې ډېره وي، د رو کالم دا وګورئ بر یې ډېره وي. کلاک دا یې فعاله کوي، بیا دواړه یو ځای ډېرېږي. که تاسو رو ډېره وي کالم رو دواړه جوړېږي. که دا غیر فعاله کوي، که رو ډېره وي رو ډېرېږي، په دې باندې بر ډېرېږي، په دې باندې اوږدوالی ډېرېږي. وګورئ دا بیرته کنټرول زیډ کړو. که دا برخه په یاد کې شته، دا د ټیبل لپاره نه دی، دا د شیپ لپاره دی. کنه پرینګ فروارډ سي 2-3 شکلونه یو مخکې دی راولي شاته آنلاین باندې ترتیبېدلو چې منځ ته راسي، کوم طرف ته راسي. په ګروپ باندې 2-3 شکلونه ځای کېدو، په روټېټ باندې سرچپه کېدو. داسې په ټیبل باندې پوه شوئ. ښه اوس د یو نوی سلاید واخلو، دلته وراسو سکرین ښه پکچر ده. پکچر باندې به څه شی وسي، یو تصویر راوړي. دلته زه به داسې ډیوایس انتخاب کړم. تاسو پریزنټیشن ته یو تصویر راولئ، مثلا دغه تصویر. دلته ریموو بیکګراوند ده. کله چې تصویر راولئ به دغه برخه خپله اتومات سره راځي. نورې برخې هم کار کړې، مثلا بوردر هم کار کړی. صحیح ده. تاسو بوردر باندې پوهېږئ چې بوردر څه شی وایي. دا وګورئ داسې ورکړئ، د اخري سرحد ورکوي د چوکاټ. د چوکاټ ته رنګ هم ورکولی شئ، نور شیان هم ورکولی. نور هماغه برخې دي لکه د هغه غوندې. یو خیر که څه شی نه وي هغه وکار کړو. ریموو بیکګراوند باندې څه کېږي، د عکس بیکګراوند ډیلیټوي. اوس وګورئ دغه برخه چې رنګ یې داسې ده، دغه ډیلیټېږي. که غواړئ چې درسره پاتې شي، دغه برخه فعاله کړئ، مارکر یا سټو کیپ، دا داسې کلیک کړئ، دا برخه پاتې کېږي. مثلا دا برخه هم زه غواړم پاتې شي، دا غواړم. کومه برخه چې غواړئ ډیلیټ کړئ، دغه برخه باندې کلیک وکړئ، بیا هغه برخه ته انتخاب کړئ. مثلا زه دغه غواړم ډیلیټ شي، دغه برخه مې ډیلیټېږي. اوس چې کیپ څه وایي، د دې شکل څخه داسې شکل جوړ. که تاسو خپل عکس لرئ، عکس هم دغسې کولی شئ. او اضافي برخې ځینې پاکوي که نه، هماغه مخه پرېږدي.
د کورکشن کې بعض خاص روناګانې شیان دي دلته زه به دا پوره کړم دغه بس اصلي حالت ته راغلو اوس به کورکشن ته راسو صحیح ده دا بعضې حالتونه دي مثلا افیکټ باندې داسې رڼا ورکوي که ما وایي په کالر کې رقم رنګونه دي هر رقم رنګ کوي دا ګورئ دا چې دي لکه مخکیني عکسو باندې داسې جوړېږي دلته زاړه عکسونه چې اوس وګورئ دغه عکس داسې یو عکس جوړ په دې باندې اندازه یې لږ کمپریس کېږي کمیږي په دې عکس باندې کمپریس یې کړه کولی شي چې اندازه یې کمه کړئ د پرنټ لپاره یې جوړ کړئ د انټرنیټ لپاره دا ده په دې باندې اندازه یې کمیږي که ایچ ډي عکس ولرئ بیا دا ورخپله کېږي کامرې عکس مې اخیستی بیا دا ورخپله کېږي دا به اوکې کړم هغه باندې اندازه کمیږي او په دې باندې چک کړئ که غواړئ چې عکس بدل کړئ د دې عکس په جې باندې زه به راغلم مثلا دغه عکس اوس وګورئ دغه عکس دواړه بدل شوي ریسیټ باندې چک کېږي ریسیټ باندې که کوم تغیرات هم پکې راوځي هغه تغیرات ورڅخه ورک کېږي دا ریسیټ سایز چې ده په دې کې که په سایز کې هم تغیرات راوځي مثلا داسې کړي دا چې بیا بېرته هماغه ریسیټ کېږي دا اوس هماغه اصلي حالت چې انزرټ کېږي هماغه اصلي حالت ته په دې کې نور بعضې چوکاټونه او شیان دي هغه راځي دا ولې داسې کوي مثلا داسې دا عکس مې هم داسې پاتې کېږي که بوردر باندې پوه شوئ دا چوکاټ کوي بیا نور رنګونه دي د لپاره دا یې څومره بار ولري څومره کم پکچر لیاوټ ده که دې نور څه کې برابر وي اسمار کارت مې چې فرمایي که آل څه شی دی آل داسې یو خط ده چې نریټر خو دا اوس د کمپیوټر استفاده کله چې نریټر ته عکس راورسېږي نریټر په عکس باندې عکس ویلی نه شي نو دا څرنګه تلفظ بیا تاسو دلته یو خط ورته ولیکئ چې نریټر دغه خط بیا مثال دلته لیکو this is a view دا یې منظره ده بیا نریټر چې دلته راورسېږي بیا دغه خط بیا ځان سره وایي دغه تصویر په جي بیا دغه خط ویل کېږي که نور دا برخې هماغسې دي که کراپ به تاسو مې درته شی کوي کرپ کوي لکه تاسو چې کوئ که نه مثلا دغه دومره عکس دا چې کلک کوي دومره په کراپ کې یو بل دغسې ده دې ته وایي کراپ ټو شیپ دا داسې ده چې همدغه عکس راواخلو داسې یو شکل څخه جوړ کړه مثلا له دغه عکس څخه داسې یو شکل جوړ کړه اوس وګوره دا داسې کړو اوس وګورئ هماغسې نه ده هماغسې شکل بیا جوړ شو دلته بیا راسئ دلته به راسو مثلا دغسې مساوي غوندې شکل ځینې جوړ کړو اوس وګورئ هماغه شکل څخه مساوي غوندې شکل دغه نورې برخې اندازه یې کموي ډېروي یې که دلته یو زه ویډیو وګورم چې سایز یې ډېر سوی نه وي که سکرین شاټ باندې به څه کېږي عکس اخیستل کېږي صفحې څخه دا کلک کوي مثلا له دې ځایه عکس اخلي صحیح ده دا کلک کوي هماغه عکس دلته راغلی نور هماغه تنظیمات چې د عکس دي دغه هلته هم راځي یو بل شی دغه به تشریح کړم چې دلته راسئ انسرټس فوټو البوم فوټو البوم کې تاسو کولی شئ چې خپل د عکسو لپاره البوم جوړ دلته راسئ دلته بیا راسئ دلته ما ته یو البوم اچولی د عکسو ډیسکټاپ کې دغه عکس ده په دې باندې کلک کړئ انسرټ دلته دغه عکسونه داسې انتخابولی شئ کنټرول ای ووهئ ټول انتخاب کړئ انسرټ یې کړئ ټول عکسونه دلته راځي تیار کوم عکس چې غواړئ چې هلته راشي دغه به داسې ټیک مارک کوئ ټول مجبور کوم عکسونه چې غواړئ هغه ټول ټیک مارک کړئ مثلا دغسې ویډیو جوړوي دا شی نه کېږي کېږي هر کوم چې غواړئ کېږي مثلا یو ویډیو ده که نه مخکې ته د سلایډ کې سلایډونه جوړوي کېږي دغه چې په هغې کې مې ایډټ کېږي مثلا دلته اوس یې جوړوو به غڅ وي اوس که غواړئ که دا فعاله کړئ تور سپین کېږي ټول رنګ یې تک تور سپین کېږي اوس څرنګه یي مثال په فټ کې که څرنګه یي دلته تیمونه هم دي که نه بیکګراونډ یې څرنګه راسي مثلا داسې راسي درته انتخاب کړئ اوس کریټ یې کړئ له د عکسو څخه هم یو البوم جوړېږي وګورئ داسې دا اوس البوم ده تاسو راشئ سلایډ شو ته فرام بګیننګ دا اوس وګورئ دا عنوان ده دغه عکسونه دي
بیا نورې طریقې خو تاسو د دې چې څنګه ویډیو څخه جوړه کوي دلته مثلا راځي ترانزیشن او انیمیشن ورکوي کنه ترانزیشن ورکوي مثلا هر کس چې بدلیږي داسې یو حالت پکې راشي لا داسې یو حالت راشي داسې اپلای ټو په ویډیو څخه جوړوي بیا دلته راشي ایکسپورټ دا د کریټ ویډیو 15 ثانیې بعد مثلا راشي دا ډبل کم کو 2 ثانیې بعد دا اوس اوکې کوي ډیسکټاپ لا دې څخه ویډیو جوړېږي دا چې پوره سي ویډیو جوړېږي بیا مثلا په ویډیو کې تاسو یو اواز څرنګه اضافه کوئ دلته اواز هم اضافه کوئ یو سندره نه سره راولئ بلکې استاد راخیستلی چې غنم مثلا غواړي چې بلې نه راته او دا وګوره اډیو ان مای پی سي دا وګوره یو هر چې چا وکړي بیا که دلته کولی شي چې خپل اواز هم دا اوس ثبت کړي دا چې فعاله کړم هم دا اوس ریکارډ شروع کړي بس همدومره